बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कोम तासु به ټول خاص ته تاسو د بهترینه فارمولې شیر کومانو کدی په تاسو کار کوئ ان شاء الله تاسو ته به هر کار آسان شي. زه دا شیټ لږ راغټ کم دلته نو په دې باندې ډېر کار نو کډیر فارمولې تاسو د کوم په دې کې کوم طریقې سره فارمولې استعمالو نو فارمولې امید کوم تاسو به کار ته واخلئ. دلته مو سره ټیبل جوړ کړم دا ټیبل کې سیدا سیریل نمبر دا ایټم کوډ دا ایټم نیم دا پروډکټ price per unit دا opening stock unit دا او total stock value دا نو دې کې دوه رقم فارمولې موږ استعمالو شو. یو خو فارموله د سی سی دا دواړه باید او دلته د ضرب نشان پکې ورکو او دا صحیح ده. نو د سیم کې دي شي او دین علاوه تاسو بل فارموله باندې راسته کوم هغه ډیره ښه فارموله دغه لپاره ایکوال پی آر او ډی پروډکټ دا چې تاسو راغټ فایل جوړ شوی نو دغه غټ فایل په اسان طریقې سره دا مینیج کولای شئ. صحیح شو. نو دا ډول موږ راوښه د کوم کول او د برېکټ کلوز او ګورم پیسې تر راغله دا موږ راکښ دا چې اسان صحیح شو. دینه بعد هم بیا دغه ټیبل دا واخلم کاپی او په دې کې به پیسټ کوم په دې باندې په نور کاغذ راخم. صحیح ده. دې کې به موږ بل کار وکړو ان شاء الله ډېر ښه فارمولې په دې کې استعمال کوو نو امید کوم چې تاسو به خوښ شي او کار به واخلئ. فارمولې به څنګه په دې کې استعمالو دې کې به شان موږ د جن ډیلیټ دا هم ډیلیټ دا هم ډیلیټ او دا هم ډیلیټ کو دي جن او په سراته سره دې کې څه خانه دي جن موږ هم لري کو دا هم لري کو دي جن او دا به هم دي جن لري. نو زه په تاسو په آسان طریقې سره دې کې کار زده کوم دی باندې کار څنګه اخیستل کیږي. دې کې یو فارموله د موږ سره چې ډېر زیات په کارو کې استعمالېږي ډېر زیات شانو کې استعمالېږي اکثر ډېر کسان دفترو کې دکانو کې ډېر په اسانه باندې کار ته اخلي او ډېر بهترینه فارموله ده. هغه فارموله ده وی لوک اپ درې څلور طریقې سره استعمالېږي نو هغه به زه ان شاء الله سره کوشش کوم چې تاسو درته کوم. دا وی لوک اپ وایي سیما ته ویلیو راکا ویلیو زموږ چې دا پروډکټ کوډ څه ده صحیح شو کوما دا وایي ټیبل لا ترا کا ټیبل کم یو زموږ ټیبل دا ټول ټیبل جوړ شوی چې دا ټول ټیبل دا سي ته دی چې پورې صحیح ده کوما دینه بعد دا وایي چې کالم انډیکس نمبر هغه یو چې دا نوم په کوم ځای کې لیکل موږ ورته په دوم نمبر کې کوما که 0 لیکي یا د فاصله واخلي نو دا به صحیح راشي. صحیح ده. دغه په دې باندې دا وایي چې په دې نوم باندې تا لګېدل. صحیح ده. نو دا موږ دې جن پاک کو دې کې څه نور خبرې دي هغه هم درته زده کوم تاسو ته. نو دې نه بعد زه دا وایم مثلا دې راکښ کما 10 تا اخره پورې او دا چې اوسو دا خلا دا شی را دي اکثر د سدا لک تاسو مشکل جوړیږي دلته خدا وایي چې دې کې ویلیو ماته ولیکم دا شی بدلې کوم نو زه به دې کې فارموله استعمال کوم چې کله دا شی راکښم کې پیدا بالکل را نسی به ته بل تلاړ شو دلته موږ ولیکو اف ایرر او د اف ایرر نمبر د یو کوما او ډبل کوما ورته ورکو برېکټ کلوز. صحیح ده. نو دا موږ ګرن دې راکښ کو ته اخره پورې دا ده. نو دا په آسان طریقې سره کار کوي د کار کې اوس ګورم موږ ته ولیکو کیو ډي 003 طریقې چې د پیناډول نو طریقې موږ چې کو 333 کې د پیناډول نو دا طریقې سره ګوره بهترین کار کې نه هغه ایرر میرن بل ترازم نه. صحیح شو. دینه بعد موږ ته وکړ کو د یونټ معلومېدل پر اکثر مغه فارموله بیا تاسو د ځکه کوم کتا سي د دی باندې اکثر کار په کو نه دا په آسان طریقې سره تاسو اس کو مشکل ته نسی نو دلته موږ ایکوال دا کم څه د قیمت ده لکه دا موږ به ضرب کو پتی باندې. صحیح ده. نو دا دې پیسې دلته راغلي دا تاسو موږ راکښ کو دې کې دا سي صحیح ده. نو دې کې کومه ویډیوګانې ولیکو نو دا ټوټل ویډیوګانې په دې کې راسي نو دې مختلف دې کار نه کې اکثر دا شی موږ دې په بوزو ګور موږ دا شی پر ورکیږي دا کم خاطر لاړه نو دې کې تاسو دلته دا دې باندې ودرېږي او دلته راسي دې کې دا
انفریز آپشن په کلاو کې دا سیدا د سی فریز شو ګورئ دا څنګه سونه لاندې بوزو راځي پاسې دی کې او کې مونږه دی خو هم بوزو ګور ناراضي په دې کې خالی یو باور پکې ولګي صحیح دی دینه بعد د کې فریز کې درې څلور رقم لګي یو فریز دی انفریز به کو دینه بعد موږ په دې چې ولاړو او موږ وایي چې د دواړه سایډونه کار وکړي لکه مثال په تور په دې کوم لاړ شي صحیح دی دا وګوره په دې کې دا پاسنه سټاپ په دې کې ولګي دینه بعد موږ بیا انفریز کو انفریز نو دینه بعد موږ دلته ودرېږو دا نو دا به دغه طریقې سره کار کوي سټاک هم په آسان طریقې سره کار کوي څونه موږ لاندې زونه د کوم کالم غټ جوړ کو نو په آسان طریقې سره دا کار کوي نو امید کوم چې دا ویډیو تاسو خوښ شي خپل دوستانو سره شریک کړئ د نور معلومات تاسو ملاوي شي دعا کوي تاسو د خپل پامن الله حافظ